سوال کړل د غسل په حواله سره ډېر اهم او ضروری مسلې ته پوښتنه کړل. سوال دا کړل چې د غسل نه پس یعنی د غسل جنابت نه بعد د منی قطري خارج شي نو آیا غسل به دوباره کوي یا دا لومبنه غسل جتا کړل دا کافی دی د دې لپاره. ډېر اهم او ضروری مسله د بعض کسان چې کوم دي دا مسائل ته چې کوم دي کمتر ګوري چې دا وړي مسائل دي، حالکه دا معمولی مسائل نه دي بلکې اکثر کسان خدا سي کی چې هغه خپل دماغ استعمالي چې یار دا مسله بداسي خپل دماغونه کارالي او بیا داسي مسلې چې کوم دي خپل د عقل په ذریعہ باندې چې کوم دي بیا چې فیصلو کې باغی باندې عمل کوي. ورياد او ساتي دا شریعت دي داسي کسته تاسو بد مذهب ویلې شي به مذهب ویلې شي ځکه چې دا څه مذهب نشي هغه خپل د عقل نه کارال هغه ته د شریعت ضرورت نشته. ډیر چې کسان داسي چې هغه د دې مسائلونو نه خبره دي. ورياد ساتي دا مسائل از د کول پتا سو باندې فرض دي. هر سړی مدرسې ته نشیتله یا پکار دا چې تاسو د علم چې کوم دینی علوم چې کوم د شریعت چې کوم مسائل دي هغه تاسو زده کړئ. کنه شي زده کول نو بیا کم از کم داسې مسائلو چې کوم په هدا هغه پسان کې پیدا کړي. د علماونو ته پوښتنه کوي چې آیا دا کار زکوما نو دا جایز دی نه جایز دی. هغه کې بیا خپل د عقل ګوړې مد وړاوي که چېرې تاسو خپل د عقل ګوړې دوړاوئ چې دا کار به داسې یاد وساتئ داسې کس چې کوم دی د بې مذهبه دی د ده څه بیا مذهب نه لګه د بیا خپل په عقل باندې چلېږي چې څه مخې ته راشي او آخر کار بیا داسې کس چې کوم دی هغه خپل د حدودو نه کرا شي ملحد شي. نو موږ مسلمانان یو موږ د شریعت پابندي یو موږ هرې مسلې معلومات کوو. ګوره یاد وساتئ د دې مسلې دوه صورته جوړېږي. یو صورت دا دی اکثر کسان دا چې هغه پدې کې د غلط فهمي شکار شي ځکه چې د مرد ذکر نه د نفس نه دوه قسم له وبوزي یو ته منی ویلې کېږي یو ته مزي ویلې کېږي یو ته ودی ویلې کېږي. بعض کسان دا چې داغونه مزي خارج شي قطري خارج شي او دا چې یاده چاته منی دا یا دی ودی خارج شي هغه چې یار دا منی دی چاته. اکثر چې کوم نوجوان کسان په شروع کې بالغ شي نو هغه ته د دې مسایلو علم نه منی مزي ودی پدې کې فرق وګي. منی په ذریعہ باندې چې کوم دي غسل واجب کیږي باقی د مزي په ذریعہ باندې او د ودی په ذریعہ باندې غسل نه واجب کیږي. مزي څنګه مزي مثال طور پر اکثر بعض کسان چې کوم دي خپل د کور والا څخه خبرې کوي یا داسي خبرو کې چې هغه یو جنسي خبري نو په دغه صورت کې د انسان د مرد شرمګانا د ذکرنا یو بوزي هغه ته مزي ویلې کیږي. دا دغه سره نه خارج کیږي په لذت سره نه خارج کیږي بلکې دا غینه باوجود بعد چې کوم دی د انسان شهوت برقرار دي لیکن اسی قطری وزي بغیر لذت نه او دا غیر رنگ چې کوم دی هغه د وبو بشانتي او دا لیسدار ونه وي نو دې ته مزي ویل کیږي په دې باندې غسل نه واجب کیږي. دا زه تاسو ته په اسانه الفاظ کې ځکه بیانوم چې ډیر شي کسان داسي چې خاص کر نوجوان الکان هغه په اشارو کې بچ کوم دی هغه په خبره باندې پوي. دویم چې کوم دی هغه ته ودی ویل کېږي. ودی اکثر چې کوم دی د بول او بار نه بعد چې کوم دی هغه د وړو بولو د لار نه خارج شي. اکثر پاس کسان دا چې هغه باندې قبضي د قبضیت په وجه باندې یا د مثالي د ګرمي په وجه باندې چې کله هغه بولو بارو کې دا غي نه بعد چې کوم دی قطري خارج شي دا خړې وبي او گاړای بالکل دا نری نه لګي د وبو بشاند نه بلکې دا گاړای نو دغه ته ودی ویل کېږي. او داغې نه علاوه چې منی دا غد ظاهره خبره ده دغه چې کورواله کې دغه په وخت چې کوم خارج کیږي یا دغه شاندي بعض کسانو ته احتلام وشي نو هغه چې کوم دی لذت څخه خارج کیږي جټکې څخه خارج کیږي او سپینه وبي هغه گاړه وبي لگا بالکل عام وبو بشانت نه دغه ته منی ویل کېږي. د منی په ذریعہ باندې غسل واجب کیږي باقی چې کوم مزي شو ودی شو باقی باندې غسل نه واجب کیږي. سمجھ کې خبر راځي خبر رااله دا فرق تاسو په سمجھ کې راغی. اوس مثال طور پر یو کس داسې چې هغه باندې غسل واجب شو هغه هم بستری وکړه او د هم بستری نه فل فور چې کوم دی هغه غسل وکړو یعنی د ملاس نه دی یا تل ګرځیدل نه دی یا مثال طور پر واړه بول نه دی کړي د څنګه بستری کې کورالو کې فل فور چې کوم دی ولا په دغه صورت کې کده دنه منی قطري خارج شي نو په دغه صورت کې به د دوباره لام. لیکن یو انسان داسې چې د کوروالو کو هم بسری وکړه داغه نه بعد د یو د شو یا چې کوم دی 40 قدم 30 قدم دی وګرځي یا دغه شانتي
د واړه بول وګ یعنی امتیاز یو دا غینه بعد بیا ولم وي نو په دغه صورت کې قطري خارج شي نو دغه بیا چې کوم دی دغه باندې بیا غسل نه واجب کیږي. دا درې شرایط چې کوم دی دا وپېژنئ. د هم بستر نه بعد د منی خارج کېدو نه بعد یو کس چې کوم دی هغه سلوي قدمو ګرځي یا چې کوم دی ودشي یا چې کوم دی واړه بولو کې امتیاز وکړي د هغې نه بعد یو کس غسل وکړي نو په دغه صورت کې به د باندې غسل نه واجب کېږي، دوباره قطرې ته دوباره خارج شي. لیکن یو کس داسې چې هغه هم بستري وکړي مني ته خارج شي او د هغې نه بعد فل فور چې کوم دی نه سملي نه ودشي نه امتیاز وکړي نه دغه شانتي 40 قدم وګرځي فل فور دی غسل وکړي او په دغه صورت کې دنه منی خارج شو قطرې خارج شي نو په دغه صورت کې بیا د دوباره غسل کوي. امید کوم چې دا مسله به تاسو سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.